سلامونه وخت مو پخیر. نن شنبه د تلیا میزان 21 د اکتوبر 12 نیټه ده. پام وکړئ د دې مهال مهمو خبرونو ته په پیل کې هم د خبرونو سرټکي. د انجونو نړیواله ورځ او د افغان انجونو په اړه دریځونه. عراق کې بندي افغان ځوانان اسلامي امارت ته وسپارل شول. بلوچستان کې د وژل شوو کارګرو په ډله کې 4 افغانان دي. او امریکا بیا د اسرائیلو پر ملاتړ پر ایران نوي بندیزونه لګولي. اوس هم بشپړ خبرونه. زه وحیدالله توحیدي یم. ډاکټر ملا عبدالواسع د یونما د سیاسي څانګې له مشر سره لیدنه ترسره کړې. د رئیس الوزرا د دفتر عمومي رئیس د یونما د سیاسي څانګې له مشر سره په کتنه کې وویل نړۍ باید د اسلامي امارت بېلابېل پرمختګونه او لاسته راوړنې له نږدې وګوري. یاد خبر د ارګ له لوري خپور شوی. خبر زیاتوي ډاکټر ملا عبدالواسع د ریاست الوزرا د دفتر رئیس د یونما له سیاسي مرستیال سکاټ سمیټ سره په ارګ کې لیدنه کړې. په دې کتنه کې سکاټ سمیټ د سرپرست حکومت لاسته راوړنو ته په اشارې سره وویل په دغه برخه کې به خپل پیغام تر نړیوالو ورسوي او هڅه به وکړي چې د ملګرو ملتونو په غونډو کې هم په افغانستان کې شوي پرمختګونه منعکس کړي او د اسلامي امارت پیغام تر یادو بنسټونو ورسوي. د یونما د سیاسي څانګې مشر وویل دوی هڅه کوي چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د خبرو له لارې مثبت اړیکې او د باور فضا رامنځته کړي او د بحث وړ مسالو لپاره اساسي حل لار ولټوي. د ریاست الوزرا د دفتر عمومي رئیس ډاکټر ملا عبدالواسع په دې ناسته کې د یونما له مثبتو هڅو د مننې ترڅنګ زیاته کړه هغه نړیوالو غونډو ته چې د اسلامي امارت مشرانو ته بلنه پکې ورکړل شوې وه ګډون ګټور وباله او ویل موږ تل چمتو یو چې د مهمو مسألو په اړه د خبرو اترو له لارې د نظرونو تبادله وکړو. ډاکټر ملا عبدالواسع زیاته کړه د مثبت تعامل د همغږۍ او تفاهم له لارې ستونزو ته د حل لار موندلو ترڅنګ کولی شو مثبت پیغامونه سره شریک کړو. د په وینا د افغانستان اسلامي امارت هیوادوالو ته د هوساینې او خدماتو د وړاندې کولو د سرتاسري امنیت تأمین د نشهیي توکو په مخنیوي اقتصادي پراختیا او د انکشافي پروژو د تطبیق او په نورو برخو کې پرمختګونه او لاسته راوړنې لري چې باید یادونه یې وشي. ډاکټر ملا عبدالواسع ویل چې نړۍ باید د اسلامي امارت بېلابېلې پرمختیاوې او لاسته راوړنې له نږدې وګوري او د وړو مسایلو څخه چې له حقیقتونو لري دي د انعکاس پر ځای له شته واقعیتونو ځان خبر کړي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو شاه ظفیره وایي امریکا د هغو نه ستړي کیدونکو افغان نجونو ملاتړ کوي چې د تعلیم او بنسټونو ازادیو په برخه کې له خنډونو سره مخامخ دي. کرنډیکر پرون د نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجونې هره ورځ د زده کړې، ودې، کار او پرمختیا د فرصتونو مستحقې دي. د هغې په لیکنه د افغانستان راتلونکی د دغو نجونو له ونډې پرته نشي یقیني کېدلی. په دې مناسبت پخواني ولسمشر حامد کرزي هم پر خپله ایکس پاڼه لیکلي له ټولنیز ژوندانه او تعلیم څخه د نجونو محرومیدل نه جبرانېدونکي زیانونه لري. پرون تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې روزا اوتنبایوه د نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډېر افغان سره لمانځي ځکه چې سرپرست حکومت له 1120 ورځو را په دې خوا له 12 کلونو څخه د ډېر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. په بلوچستان کې د وژل شوو کارګرو په ډله کې 4 افغانان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بلوچستان په ایالت کې د برید غندنې ترڅنګ له پاکستان حکومت غوښتي چې د دا ډول بریدونو مخنیوی وکړي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت بلوچستان ایالت د سکرو پر قانونو کې د 4 افغانانو په شمول د 10 نورو کارګرو د وسلوال برید غندنه کړې. یا د برید د ناپېژانده وسلوال له لوري ترسره شوې. یاد خبر د بهرنیو چارو وزارت پر خپله ایکس پاڼه خپور کړې. خبر زیاتوي د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت د مراتبو په وړاندې کولو سره له هغوی سره خپله ژوره خواخوږي څرګندوي. همداراز د پاکستان په حکومت غږ کوي چې د دا ډول پیښو د مخنیوي په پاره لازم اقدامات ترسره کړي. د 111 د بهرنیو چارو وزارت په کویټه کې د افغانستان اسلامي امارت لوی قونسلګرۍ ته دنده سپارلې ده چې په یاده پیښه کې د کارګرو افغان قربانیانو د جنازو د انتقال په اړه اړینې اسانتیاوې برابرې کړي.
له عراقه 25 افغان بندیان آزاد شول. د 25 کسیزه افغان بندیانو ډله چې د عراق له بندخونو آزاد شوي وو د تلې په شلمه هیواد ته راستانه شوي دي. دا ډله د نیمروز ولایت د سرحدي لارې هیواد ته راستانه شوي دي. د دغه ولایت امنیت د معلوماتو له مخې یاد کسان د قانوني اسنادو نه درلودو له امله 6 میاشتې د عراق د بېلابېلو ولایتونو د بندخونو کې بندیان وو چې له آزادېدو سره سم په عراق کې د افغانستان سفارت ته د ایران له لارې هیواد ته راستول شوي دي. په کابل کې 40 روږ دي او په هرات کې 60 تنه د مختلفو جرمونو په تور نیول شوي. نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو د هرات په مرکز او ولسوالیو کې د سوجلا عملیاتو پایله کې 60 تنه د نشه یي توکو د پلور کارولو او لیږد په تړاو نیولي او 14 کیلوګرامه اف 10 کیلوګرامه چرس او ډول ډول نور نشه یي توکي ترې ترلاسه کړي دي. دغه خبر د کورنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی. خبر زیاتوي همداراز یادو منصوبینو د کابل ښار له 15 ناحیې 40 روږدي کسان راټول کړي او کابل کې د روږد روغتیايي مرکز امید کې بستر کړي دي. ملي دفاع وزارت په پکتیا کې د یو شمېر وسلو او مهماتو د نیولو خبر ورکوي. یاد وزارت د یو خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه وسلې او مهمات د پکتیا برمل ولسوالۍ په مربوطاتو کې نیول شوي دي. د مسؤلینو په خبره دغه وسلې او مهمات د 203 منصوري کلي اردو اړوند د 4مې سرحدي لیوا د کشف او استخباراتو له لوري د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. ترلاسه شوو وسلو او مهماتو کې 2 کلاشینکوفونه، 2 هوانونه، 2 82، 1 داشکه، 7 بیم، 1 توفانچه او 2 دانې دوربینونه شامل دي. د ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې همداراز ویل شوي چې په یادو مهماتو کې د داشکې 2 بکسي مرمۍ، 350 بېلابېلې مرمۍ او 9 سرګلولې هم شامل دي. د یادونې وړ ده چې د دې وړاندې هم د هیواد په مختلفو سیمو کې د ملي دفاع او استخباراتو ریاست اړوندو ځواکونو له لوري ګڼ شمېر بېلابېل ډوله وسلې او مهمات نیول شوي دي. د خوست امنیت قومندانۍ اړوند د 2 امنیتي حوزې له جنایي جرمونو سره د مبارزې ځواکونو د حکمت موبایل زون په نوم جعلي اکاونټ کاروونکی کس چې لسګونه کسانو ته یې په انلاین بڼه د موبایلونو د خرڅلاو دوکې ورکړي او له دې لارې لسګونه زره افغانۍ ترلاسه کړي دي کشف او یو لړ پلټنو عملیاتو په ترڅ کې نیولی دی. نیول شوی کس په لومړنیو اظهاراتو کې منلي چې له دې لارې ګڼ شمېر خلک دوکه کړي او لسګونه زره افغانۍ ترلاسه کړي دي. یاد کس د لا نورو څېړنو په موخه د خوست امنیت قومندانۍ ته انتقال شوی او د وروستیو اجرااتو په موخه به له خپلې دوسیې سره یو ځای عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپېژندل شي. مولوي عبدالحق اخوند وایي تر دې دمه 50,000 سوالګر راټول شوي. مولوي عبدالحق اخوند چې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال او د سوالګرو راټولولو کمیسیون مشر دی، نوموړی زیاتوي د یاد کمیسیون له لوري تر دې دمه نږدې 58,000 سوالګر راټول شوي دي. د نوموړي په خبره په یاد شمېر کسانو کې 20,000 مستحق پیژندل شوي او 14,000 نورې بیا د مرستو ترلاسه کولو په موخه د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي شوي او پاتې نورې حرفوي سوالګر دي چې د ثبت او بایومټریک وروسته په ضمانت خوشي شوي دي. د عبدالحق په خبره یادو پیژندل شویو حرفوي سوالګرو که له دې وروسته بیا هم سوال کولو ته مخه وکړه نو مابسته به ولېږدول شي. په ورته وخت کې بیا ګڼ شمېر کسان د اسلامي امارت یاد کړنه ستایي او زیاتوي چې په دې سره به په ټولنه کې اصلي مستحقین وپېژندل شي او لاسنیوی به یې وشي. د یادونې وړ ده چې د سوالګرو د راټولولو او له سوالګرۍ څخه د مخنیوي قانون د اسلامي امارت د مشر له لوري توشیح او د عدلي وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی دی. یاد قانون یوه مقدمه، 3 فصلونه او 20 مادې لري چې له مخې به یې د اړمنو لاسنیوی او حرفوي سوالګر به په حبس محکوم شي. په افغانستان کې د چاپیریال اړوند پروژو پر بیا پیل خبرې شوې. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې عمومي رئیس مولوي مطیع الله خالص د سري صلیب نړیوال فدراسیون ادارې له رئیس نسپور میکندي سره کتلي او په افغانستان کې د هغه چاپیریالي پروژو چې چارې یې ځنډول شوي پر بیا کېدو خبرې کړي دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې عمومي رئیس په یاده لیدنه کې ویلي افغانستان په تیرو څو لسیزو کې د جګړو له امله په هره برخه کې زیانونه لیدلي چې ورسره د ځنګلونو، وحشي ژوو او چاپیریال وضعیت هم زیانمن شوی. هغه همداراز زیاته کړه د سرپرست حکومت بیا ځلې په افغانستان کې واک ته رسېدو سره د نړیوالو له لوري پرې په ګڼو برخو کې سیاسي بندیزونه لګېدلي چې تاوان یا مو خلکو ته رسیږي. د دې ترڅنګ نوموړي پر نړیوالو غږ وکړ چې د چاپیریال اړوند موضوعات د سیاست لرې وساتي او هغه 22 پروژې چې ارزښت
800 میلیونه ډالرو ته رسیږي بیرته پیل کړي. خالص همدارنګه د مقابل لوري څخه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې سره د چاپیریالي، دفتري، کاري او ترانسپورتي وسایلو د تجهیز په برخه کې د مرستې او همکارۍ غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د سره صلیب نړیوال فدراسیون رئیس ډاډ ورکړی چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د مرستو راجلبولو په لاره کې به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د لیدنې په وروستۍ برخه کې دواړو لوریو پر ګډ کار او ګډې همکارۍ ټینګار وکړ او په افغانستان کې د ملي او نړیوالو ټولنو وغوښتل ترڅو د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې د دې هیواد ستونزې تر نړیوالو ورسوي. 200 نورې افغان کډوالې کورنۍ هیواد ته راستنې شوې. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مسؤلین وایي تېره ورځ 210 کورنۍ د پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستنې شوي دي. په یادو کورنیو کې ځینې په خپله خوښه او ګڼ شمېر نورې په جبري ډول له دغه هیوادونو څخه ویستل شوي او هیواد ته راستنې شوي دي. د مسؤلینو په خبره د دغه کورنیو له ډلې 28 کورنۍ د تورخم، 22 د سپین بولدک، 50 د پل ابریشم او 110 نورې د هرات د اسلام کلا له لوري هیواد ته داخلي شوي دي. مسؤلین زیاتوي ډیری کورنۍ خپلو استوګنځیو ته رسیدلي او څه چې کورونه نه لري د لنډمهالې مېشتېدنې په کمپونو کې ځای په ځای شوي دي او یو شمېر کورنیو سره نغدې مرستې او د لارې د کرایه مرستې هم شوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا هیواد ته د کډوالو راتګ زیات شوی دی. یادونې وړ ده چې تېره میاشت د سرپرست حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت اعلان وکړ چې په تېر کال کې 1,999,838 تنه له ایران، پاکستان او نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. ایران وايي حسن نصر الله سره یو ځای د سپای بازداران د وژل شوي جنرال مړی موندل شوی. ایران اعلان وکړ چې د سپای بازداران د هغه جنرال مړی موندلی چې تېره میاشت د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله ډلې له مشر حسن نصر الله سره یو ځای د اسرائیل په هوایي حمله کې وژل شوی و. د ایران سپای بازداران په یو اعلامیه کې ویلي چې د شهید عباس مړی تر سختو هڅو وروسته موندل شوی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې ایران ته د عباس د مړي د انتقال او جنازې پلانونه به وروسته اعلان شي. د ایران سپای بازداران د قدس ځواکونو وتلی قمندان عباس د سپټمبر په 20 له حسن نصر الله سره یو ځای ووژل شو. قدس ځواکونه د سپای د بهرنیو عملیاتو څانګه ده. او د ایران له لوري پر اسرائیل د برید په غبرګون کې امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د امریکا متحده ایالاتونو پر اسرائیل د ایران د تېرې اونۍ د برید په غبرګون کې پرون جمعه پر ایران نور بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانې وزارت په یو خبرپاڼه کې وویل په دغو نویو بندیزونو سره به چې د ایران د تیلو صنعت پکې په نښه شوی پر دې هیواد مالي فشارونه لا زیات شي او د تیلو د پلور له پلوه به یې د رژیم عواید چې هغه په سیمه کې د بېثباتۍ او د متحده ایالاتونو پر متحدینو د برید لپاره کارولی شي کم شي. د امریکا د خزانې وزیر جنیت یلن وویل پر اسرائیل د ایران د برید په ځواب کې متحده ایالات د ایران د رژیم د تمویل او د بېثباته کوونکو فعالیتونو د ترسره کولو د وړتیا د لا ګډوډولو لپاره پرېکنده اقدام کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 6 شرکتونه او 6 کښتۍ له ایران څخه د تیلو د محصولاتو د لیږد یا سوداګرۍ لپاره د بند ملکیت په توګه پیژندلي. د دغو بندیزونو له مخې په متحده ایالاتونو کې په نښه شویو شرکتونو او کښتیو ټولې شتمنۍ کنګل کیږي او امریکایان له دې منع کوي چې ورسره هر ډول معامله وکړي. وروستی خبر مو هم د سپورت له ډګره. کابل کې د تکواندو 11 پړاو ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. یادې سیالۍ د اولمپیک ملي کمیټې بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست اړوند د تکواندو ملي فدراسیون له لوري د یاد فدراسیون په ورزشي جمنازیوم کې پیل شوې. د یادو سیالیو د پیل په مراسمو کې د اولمپیک ملي کمیټې بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست رئیس مولوي احمد الله وثیق، د فدراسیونونو رئیس محمد اعظم کوهی، د تکواندو ملي فدراسیون رئیس ډاکټر نجیب الله سکندر او ګڼ شمېر د سپورت مینوالو برخه اخیستې وه. په دغه مراسمو کې احمد الله وثیق د ټولو فدراسیونونو مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې موږ مو په هره برخه کې ملاتړ ته چمتو یو او تاسې هم باید خپلې ټاکنیزې سیالۍ پر وخت ترسره کړئ. وثیق همداراز زیاته کړه د تکواندو په برخه کې موږ ډیر میډالونه ترلاسه کړي او کوښښ کوو چې په دې برخه کې لوبغاړو ته له هیواده بهر د سفرونو زمینه برابره کړو. په یادو سیالیو کې د لوی عمر لرونکو لوبغاړو برخه اخیستې چې د 450 کیلوګرامو څخه تر 100 کیلوګرام وزني کټګوریو کې به د یو بل پر وړاندې لوبې ترسره کړي. یادې سیالۍ تېره ورځ جمعه پیل او 3 ورځې به دوام وکړي. د دغه سیالیو په پایله کې به 32 لوبغاړي د تکواندو ملي لوبډلې لپاره غوره شي.
د موج نیوز درنو کتونکو دا و د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.